د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکي. هیواد کې د سنبلې د نهمې څخه پراخ لمانځنه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال لخوا د دوبۍ میشت افغانانو د ستونزو پر حل ټینګار. او چین ته د پوتین سفر. د لوی مهربانه خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 2024 کال د وژې نهمه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. نن د سنبلې نهمه نیټه ده چې د افغانستان څخه د وروستي امریکایي سرتیري د وتلو او شل کلن اشغال د پای ته رسېدو ورځې سره برابره ده. د دې ورځې د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د فرهنګي پروګرامونو او مراسمونو جوړېدل ترسره شوي دي. سیاسي کارپوهان دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د خپلواکۍ او ملي حاکمیت د پیل ټکی بولي او ټینګار کوي چې په همدې ورځ امریکا سخته ماته وخوړه او د هیواد ټول وګړي باید دا ورځ ولمانځي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د سنبلې نهمه لمانځل کیږي او په ټول هیواد کې بیلابیل پروګرامونه ترسره کیږي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اسلامي امارت له سرکنسول مولوي عبدالرحمن فدا سره کتلې. د دې کتنې پر مهال اداري مرستیال په متحده عربي اماراتو کې د میشتو افغانانو ستونزو ته پر رسېدو ټینګار کړی او ویلي دی چې په دوبۍ کې د افغانستان کنسولګري د افغانانو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ورته مهال ښاغلي فدا په دې لیدنه کې ویلي چې دوبۍ کې د افغانستان کنسولګري په یاد ښار کې د میشتو افغانانو ستونزو ته رسیدنه کړې او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا لپاره هڅې کوي. د ملي پراختیا شرکت ویان نبی الله ارغندیوال وایي چې نن د بغلان ولایت د غوري سمنټو نوې کارخونه پرانیستل کیږي. د نوموړي په وینا د دې کارخونې له 10 تر 50 سلنې تجهیزات د هیواد دننه د ملي پراختیا شرکت په کارخونه کې تولید شوي دي. ښاغلي ارغندیوال زیاته کړې ده چې دغه کارخونه به په 4 ساعتو کې د 15,000 ټنو سمنټو د تولید ظرفیت ولري. او وروستی خبر ده چې تاس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای همکاري سازمان ناسته کې د ګډون په موخه د چینګ تیانجین ښار ته رسېدلی دی. د راپور له مخې پوتین چین ولسمشر شي جینګ پینګ په بلنه هیواد ته تللی او ټاکل شوی د 20 نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون د شانګهای همکاري سازمان ناسته کې ګډون وکړي. دغه ناسته نن په تیانجین ښار کې پیلیږي او سبا دوشنبې ورځې پورې دوام لري. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.